سلامونه له مومن سپورټس یوټیوب چینل سره ستاسو کوربه ابراهیم مومن ستاسو خدمت کې دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله 2023م کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره نن له عربي اماراتو ابوظبي څخه د هندوستان په لور روانه شوه. که څه هم یو لړ اندېښنې وي د لوبډلې د کامپ په اړه باندې چې تر اوسه پورې بدبختانه د دغه لسورځني کمپ هیڅ قسم معلومات افغان کرکټ بورډ ورنه کړل. د سپانسر په اړه باندې خبرې وي، د لباس په اړه باندې، ټریولینګ کټ په اړه باندې خبرې وي، اندېښنې وي. خو افغان کرکټ ملي لوبډله نن په پینټ شرټ کې او په یو رسمي لباس کې چې د افغانستان د کرکټ بورډ لوګو دوی په شرټ یا په دوی په کورتۍ باندې وه، نو په یو منظم لباس کې نن د عربي امارات څخه د هندوستان په لور باندې رخصت شوه او زموږ دعاګانې لوبډلې سره دي په دې هیله چې بهترینه او ښې لوبې وکړي. یقینا په دغه لوبډله کې دا پوټنشل استعداد شته. په ځانګړې توګه زموږ چې کوم ټاپ آرډر بیټسمنان دي او زموږ چې کوم آلراونډران دي او په ځانګړې توګه سپیشل او داسې یو استعداد چې د دنیا په هیڅ لوبډله کې نشته، هغه د افغانستان سپین بالینګ دی چې اوسه پورې دغه سپین بالینګ مثلث و چې راشد، نبي او مجیبو او اوس به دغه مثلث په مربع باندې بدل شي په دې هیله چې نور احمد لکڼوال په ټولو او یا هم په ډیرو سیالیو کې د بالینګ کولو او لوبېدو چانس ترلاسه کړي او زه یقین لرم چې نور احمد به دغه مثلث سره یو داسې بالر وي چې د نړۍ هیڅ لوبډلې ته او هیڅ لوبغاړي ته به یې لوبېدل اسانه کار نه وي، په ځانګړې توګه په هغه پیچونو باندې چې کوم پیچونو باندې د افغانستان لوبې ترسره کوي. بله ځانګړې خبره دا ده چې بونډرۍ ډېرې زیاتې غټې شوې دي. د پخوا په پرتله باندې ICC هندي کرکټ بورډ ته ویلي دي چې هیڅ یوه بونډري په نړیوال جام سیالیو کې باید له 80 مترو څخه کمه نه وي. دا په خپله بیټسمنان یو څه نه څه راقید کوي سپینرانو ته او فاست بالرانو ته د هرې لوبډلې اډوانټیج ورکوي چې په ټاپ کې، په میډل کې او په لس وروستي ورونو کې کیدای شي یوازې بیډ بال، خراب بال او یا هم د دنیا غټ هیټ ران کیدای شي وکړی شي چې بونډري کلیر کړي. نو موږ ته څه پکار دی؟ افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په تمریني سیالیو کې چې له ساوث افریقې سره لومړی تمریني سیالۍ ده، دغه لوبه د سپټمبر په 29مه نیټه باندې ترسره کیږي او له ساوث افریقې سره به وي او په تلویزیون هم په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي. نو زما څومره خیال دی باید هغه لوبغاړو ته چانس ورکړل شي چې کوم د حشمت شهیدي 11 لوبغاړي دي او دا به راتلونکي کې د افغانستان چې کومې رسمي سیالۍ دي په نړیوال جام کې پای کې به لوبېږي، نو باید هغوی ته چانس ورکړل تر څو دغه دوو سیالیو کې موږ تاسو وګورو چې زموږ تاسو لوبغاړي که په فارم کې نه وي باید فارم کې راشي او که په فارم کې چې لا هم دوی زړور شي او دوی په دغه تمریني سیالیو کې باید وازمل شي، دوی ته پراپر چانس ورکړل شي تر څو موږ په رسمي سیالیو کې په ډاډه زړه باندې ولوبېږو. سریلانکا سره په 3 اکتوبر باندې دویمه تمریني سیالۍ ده او زه افغان لوبډلې ته چې ګورم نو یقینا چې افغانستان کولی شي چې دغه نړیوال جام کې هم دغه تمریني سیالیو کې لوبې وګټي او هم نړیوال جام کې لوبې وګټي او دغه تمریني سیالۍ به افغان لوبډلې باندې د خلکو اعتماد پیدا کوي او په خپله کپتان، کوچینګ سټاف د دغه دوو لوبو نه به معلومیږي چې افغانستان څومره نړیوال جام ته تیار دی. موږ په نورو سیالیو کې ترې تمه لرلی شو که نه، یو خدای چې ښې لوبې زه یقین سره درته وایم چې افغانستان به په ټول نړیوال جام کې د نړۍ هر لوبډلې خلاف بهترینه لوبې کوي. خو زموږ مقصد او هدف باید دا وي چې که دغه 2 تمریني سیالیو کې موږ دواړه لوبې ګټو یا هم یوه لوبه ګټو نو موږ ته دا تمه پیدا کولی شي چې موږ بعد 2015 په پرتله او 2019 کال په پرتله باندې سږ کال په نړیوال جام کې نه یوازې دا چې ښې لوبې به کوو بلکې د ښو لوبو ثمره به هم ګورو چې هغه بریاوې دي او لوبې ګټل دي. نو کافي سورسز یا ریسورسز حشمت شهیدي لري، نو کېدای شي په خپلو
لوبغاړو باندې ډېر باور وکړي چې کوم لوبغاړي په دې وروستیو کال نیم کال کې د سره پراپر او منظمه توګه باندې لوبېدلي دي. نو بیا هم ګورو چې څه کېږي. زموږ دعاګانې له افغان لوبډلې سره دي چې دوی وکړی شي په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړي او په نړیوال جام کې افغانستان ته کم تر کمه دا ځل د ډېرو لوبو د ګټلو زیری ورکړي، ځکه بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې په 500 ورځې کرکټ نړیوال جام سره کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده، او هغه لوبه هم له سکاټلند څخه په 2015 کال نړیوال جام کې ګټلې ده چې تاسو ټول ته هغه لوبه در یاده ده. نو بیسټ آف لک د افغانستان لوبډلې ته د حشمت شهیدي په کپتانۍ کې، د رحمت شاه زرمتي په مرستیالۍ کې، د نبی، راشد، مجیب، نور احمد، فضل حق، نبیل الحق، دغه راز عظمت عمرزی، عبدالرحمن، نجیب زدران، اکرام علی خیل، حشمت شهیدي، ابراهیم زدران، رحمت شاه، ګربز او ریاض حسن، دغه 15 لوبغاړي دي چې افغانستان لپاره به د سږ کال 500 ورځې کرکټ نړیوال جام سالو کې لوبې ترسره کوي.